آیا ته غواړې چې یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کړې په داسې طریقه چې ستا ویډیو نور خلک هم ژر وویني؟ او آیا ته پوهېږې چې اوس یوټیوب یو نوی فیچر ورکړی چې تا ته اجازه درکوي چې د یوې ویډیو لپاره 3 تمنیلونه یو ځای اپلوډ کړي؟ نن به زه محمد عمر در وښیم چې دا طریقه څنګه په سمه توګه وکاروئ. همداراز به وښیم چې څنګه د اے آی لکه چیټ جی پی ټي مرسته واخلو ترڅو سرلیک، تفصیل او ټیګونه ژر او ښه برابر کړو. السلام علیکم، ته یې په څنګه یوټیوب چینل کې او زه یم محمد عمر. تیر ویډیو کې موږ زده کړل چې څنګه یو ښکلی تمنیل جوړ کړو او ما تاسو ته ویل چې تر ټولو غوره دا ده چې 3 تمنیلونه جوړ شي. که هغه ویډیو مې نه یې کتلې نو په آی بټن باندې یا په ډسکرپشن کې زه لینک ورکوم، تاسې هغه ویډیو هم وګورئ. نن به دا 3 تمنیلونه د یو ویډیو سره یو ځای اپلوډ کړو او وبه وینو چې دا طریقه څنګه د کلیکونو شمیر زیاتوي. اول به تاسو ته وښیم چې دا نوی فیچر چیرې کار کوي. بیا به د چیټ جی پی ټي مرسته واخلو ترڅو ښه سرلیک، تفصیل او ټیګونه برابر کړو. دا به چیټ جی پی ټي موږ ته پخپله راجوړوي. 3 تمنیلونه به اپلوډ کړو چې یوټیوب یې پخپله ټیسټ کوي. آیا ویډیو وګورئ ځکه چې په پای کې به در وښیم چې دا 3 تمنیلونه څنګه ګټور تمامیږي او د اے آی مرستې سره څنګه خپل چینل ته وده ورکړئ. اپلیکیشنانو ضرورت وي چې یو چیټ جی پی ټي ده او بل کروم ده. دواړه تاسو په ډېرې اسانۍ سره له ګوګل سټور څخه ډاونلوډولی شئ. او که غواړئ د چیټ جی پی ټي په باره کې زه ستاسو لپاره نورې ښایسته ویډیوګانې راوړم نو ماته په کمنټ کې لازمي ووایاست. نو تر هر څه له مخې چیټ جی پی ټي ته ورځم. دلته تاسو کولی شئ چې په هره ژبه څه ورته ولیکئ. زه اوس ستاسو لپاره غواړم چې په پښتو ژبې ورته ولیکم. دا هر څه تاسو په خپله ژبه ورته لیکلی شئ. په هرې ژبې باندې که تاسو لیکل وکړئ او ورته ووایاست چې زه دا هر څه په پښتو غواړم نو دی تاسو ته په پښتو ژبه درکوي. نو دلته ملګرو ما ورته لیکلي چې زه غواړم په یوټیوب یوه ویډیو اپلوډ کړم. مهرباني وکړئ په دې کې زما سره مرسته وکړئ. زما د ویډیو سرلیک دی چې څنګه یوټیوب ته ویډیوګانې اپلوډ کړئ. نو دلته چې کوم دا ما لیکلي دا به تاسو بدل کړئ. لکه څنګه چې اوس زه بدلوم، لکه اوس چې زما کوم اپلوډ کېدو والا ویډیو ده د دې ټایټل ده څنګه د یوټیوب تمنیل جوړ کړئ. همدا زما د ویډیو سرلیک ده. مهرباني وکړه ما سره د ټولو ټیګونو او سرلیکونو او توضیحاتو سره مرسته وکړه او د هغه سره مالیه هم راکړه. په دې معنا چې ما ته هغه څه راکړه چې زه ورته اړتیا لرم ترڅو ویډیو یوټیوب کې اپلوډ کړم. زما د ویډیو ژبه پښتو ده چې د پښتو او انګلیسي سرلیکونه ترکیب ته اړتیا لري او ټول مالیات او نور باید په انګلیسي او پښتو ژبه وي. همداسې که ستاسو څخه څه غلطي سوي دی یې پخپله سموي. دا مې یوازې صرف د دې لپاره وکړو چې ستاسو لپاره څه واضح شي. همدا پیغام ورته پرېږدم. دا د ماته ټول میسیج د راوړ. وعلیکم سلام وعلیکم سلام وروره ګرانه عمره. نو دلته که تاسې وګورئ زما لپاره سرلیک هر څه په واضحه توګه ولیکل شو. نو ورځم اوس غواړم چې په ګوګل کروم کې تاسو ته هر څه وښیم ترڅو به دی دا خطونه ماته پوره کړي. ګوګل کروم ته راغلم. دلته اوس ګوګل پیج خلاص ده. تاسو په دې سرچ کې هم ورکولی شئ او بره هم لیکلی شئ. وای ټي سټوډیو همدغه سرچ کړئ. چې کله راسئ همدلته کلیک وکړئ او همداسې ونیسئ. چې کله همدا پیج خلاص شئ اوپن a new tab in a group همدلته په دا دویم به تاسو کلیک وکړئ. ستاسو سره به یو نوی پیج خلاص شي. چې څنګه هم تاسو ته دا پیج خلاص کړي دلته به ستاسو لپاره ستاسو مخ ته ستاسو چینل راوړي. که چیرې ستاسو چینل نه وي نو که تاسې په دا یو کونج کې وګورئ یو بغل ته نو دلته به که وګورئ یو کونج ته ستاسو زما د یوټیوب چینل لوګو وینئ. کله چې تاسو په خپلې لوګو باندې کلیک وکړئ که ستاسو لوګو نه وي او څه کوم بل چینل وي نو تاسو هلته کلیک وکړئ او دلته کولی شئ چې تاسو خپل چینل بدل کړئ. کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته د سویچ اکاونټ یو آپشن راسي. په دې به تاسو کلیک وکړئ. نو په دې کې تاسو خپل اکاونټ سلیکټ کړئ او هغه باندې خپل ډیشبورډ خلاص کړئ.
او زه راځم اوس د ویډیو اپلوډ کېدا ته. نو کله چې ستاسو چینل خلاص شي، هم دلته ستاسو ډیشبورډ د چینل، نو تاسو که په دغه کونج کې د لوګو سره وګورئ کریټ لیکلی ده، د ویډیو نشان ده او په هغه کې یو د جمع نشان ده. هم په دې باندې کلیک وکړئ او اپلوډ ویډیو باندې تاسو یو ځل بیا کلیک وکړئ. هم تاسو که وګورئ داسې به یو پیج خلاص شي، هم دلته سلیکټ فایل باندې کلیک وکړئ. کوم چې ستاسو ویډیو ده هغه به تاسو دلته اپلوډ کړئ. فوټوز اینډ ویډیوز باندې کلیک کوم. نو دلته به ستاسو د موبایل ټول ویډیوګانې او شیان اول د ډاونلوډ فولډر خلاص. زه راځم چې ویډیو ته راسم. په دې کې چې تاسو ویډیو چیرې پرته وي، هم د هغه ځای څخه تاسې خپله ویډیو سلیکټ کړئ. وي این براوزر کې زما ویډیو ده، هم د دې ځای څخه یې زه سلیکټ کوم. زما ویډیو همدغه یوه ده، اوله یوه، په دې کلیک کوم. نو دلته به زما ویډیو اپلوډ کېدا شروع سي. پیلې هم لږ وخت به صبر وکړم دلته. نو دلته چې کوم شیان ما وختي ورکړي هغه به ټول راسي، خو زه دا ایسته کوم. دا د یوټیوب چینل جوړونې کې ما ټول څه ښودلي، که هر څه ګوره زما له وخته رالو. یوازې ټیګز او ټایټلز به زه سموم. ورځمه چیټ جی پي ټي ته، کوم څه چې موږ جوړ کړو هماغه څخه خپل سرلیک راخمول. کوم چې سرلیک موږ جوړ کړو همدلته همداسې زه کلیک کوم. بیا سلیکټ کاپي باندې ته راځم. نو په هغه کې اول که تاسې وګورئ د ویډیو سرلیک پښتو انګریزي په دواړو باندې ماته جوړ کړي. همدغه ډاونلوډ کاپي کوم د دې ځای څخه. کاپي بټن باندې کلیک کوم او راځم بیرته ګوګل کروم ته. همدلته پیسټ کوم یوازې. په څومره ښه انداز سره څنګه یوټیوب تمنیل جوړ کړو. همدلته زه غواړم چې په پښتو باندې هم دا تمنیل ولیکم. که داسې څه کمی هغه هم تاسو پوره کولی شئ. خو که تاسې وګورئ ډېر په ښه طریقه سره یې ماته هر څه را پوره کړو. اوس راځم بیرته شاته ځم او دا ټیکسټ که ستاسو ته داسې نه راړوي لکه څنګه چې ماته اسانه راړولی دا ډسکریپشن دویم، نو تاسو دغسې کاپي کړئ لکه څنګه چې ما هغه اول سرلیک کاپي کو. نو کاپي کوډ باندې کلیک کوم. په دې کې زما د چینل زوړ نوم راړئ. دا غواړم چې ایسته کړم په دا زاړه ټایټلز کې. دا ما نه ده سم کړی. نو همدلته دغه ډسکریپشن هم پیسټ کوم. هم زما دا نوی ډسکریپشن هم دلته راغی. وروسته که څه غلطي هغه هم پوره کوای سو، خو فی الحال هم دا هر څه ما دلته پیسټ کړو. اوس لاندې راځم، بیرته راځم یو ځلې ډسکریپشن لاندې که وګورئ ماتې ټیګونه هم لیکلي دي، هغه هم له کامې سره. دغه هم له دې څخه کاپي کوم او راځم. او لاندې به تاسو لازمي پلیلیسټ منتخب کړئ تر هر څه له مخې. پښتو ټیک څنګه یوټیوب چینل کورس. تاسو چې هر څومره ډیر پلیلیسټونه یې هغومره تاسو ته فایده کوي چې تر خلکو پورې لا زر ورسیږي. بیا که تاسو وګورئ دلته اټو جنریټډ ده، اپلوډ فایل ده او ټیسټ اینډ کمپیر ده. ټیسټ اینډ کمپیر ملګرو دلته یو نوی طرز راغلی ده چې موږ کولی شو یو نوې طریقه یې ورکړې ده یوټیوب، چې 3 تمنیلونه موږ په یو وخت سره اپلوډ کولی سو. لکه څنګه چې ما تاسو ته په تیرې ویډیو کې هم ویلي وو او د ویډیو په شروع کې هم ویلي وو چې تاسو 3 تمنیلونه باید جوړ کړئ. هغه هم مختلف. ما 3 تمنیلونه جوړ کړي وس، هغه راخلم. یو تمنیل هم دغه دی زما او راځم تمنیل جوړ کړی دی او یو بل هم دغه تمنیل ده. 3 تمنیلونه دي زه غواړم چې اپلوډ یې کړم. او دلته زموږ کوم یو تمنیل چې دا جوړ کړی موږ، خو دا په سایز کې ډیر غټ ده، دلته یې نه پورته کوي. د دې لپاره زه بیرته پکسل لیب ته ځم او بیرته دا په کم سایز کې سیو کوم او راځم بیرته اپلوډ کوم. هم راځم بیرته تصویر اپلوډ کوم. کله کله هم داسې مسله کوي. یو ځلې ایسته کوم،
یو ځل ایسته کوم بیرته راځم ټیسټ اینډ کمپیر ته غواړم چې له سره څخه بیرته تمدیلونه سلیکټ کړم اول کې هم دا راخلم دویم کې دغه راخلم او دریم هم دغه عکس راخلم که تاسې ګورئ زموږ درې سره تمدیلونه اپلوډ شو او ډن کوم او لاندې راځم شو مور باندې دلته کلیک کوم که تاسو ګورئ ایج ریسټریکشن لاندې او یو دلته دا ناو اټس ناٹ میډ فار کډز هم دا لازمي سلیکټ کوم او لاندې راځم دلته ټیګونه که څه هم زما نور لوېدلي دي خو غواړم چې هم دغه ټیګونه چې ما نوي جوړ کړي دي دغه دلته پیسټ کړم ولې چې زموږ نوی ویډیو په کوم طریقه ده هم په هغه زما یوټیوب ټیګونه هم دي نو دا و زموږ هر څه دلته کمپلیټ شو ملګرو نور ورځم مخته نیکسټ باندې کلیک کوم او دلته سب ټایټلز که چیرې تاسو لیکنې بڼه ورکوئ او در سره یې ولیکئ او لاندې اخري کوم لازمي شی چې د هغه ایډ اینډ سکرین دا لازمي باید تاسې ورکئ چې کله چې زما ویډیو د ختمېدا وخت ته ورسیږي نو باید یوه ویډیو یا دوه ویډیو لازمي ورکړم دغه کې زما کومه ویډیو چې ده هغه موسټ ریسنټ ورکوم یا دلته د خپلې خوښې یوه ویډیو ورکوم چې خلک هغه هم وګوري زما کومه اوله ویډیو چې وه هغه ما دلته ورکړه نو سیو کوم له دې سره بس تاسو د ویډیو ویورز زیات شي نور ویډیوګانو به هم خلک وګوري او آی بټن ته راځم په دې کې تاسو مخته هم تاسو کولی شئ چې وروسته دې ویډیو ایډیټینګ ته ورسئ او نورې ویډیوګانې راوړئ نو دلته په آی بټن کې هم یوه ویډیو راچوم چې خلکو ته بار بار راوړئ دا نور تفصیل بیا تاسو مخته هم سمولی شئ سیو کوم نو مخته ځم نیکسټ همدی چې تاسو که غواړئ لږ صبر وکئ نو دلته به دا چک کې ستاسو ویډیو وکتلی شي چې آیا ستاسو ویډیو خو به کاپي رایټ نه وي نو زما ویډیو انشاءالله کاپي رایټ هېڅ نه لري نو زه دې ته صبر نه کوم نیکسټ راځم همدلته په اخري کې تاسې که ګورئ یو پبلیک ده یو انلیسټډ ده او یو پرایویټ ده پرایویټ کې که تاسو کوئ ستاسو ویډیو به مخته چیرې چاته نه ښکاري او که نو یو انلیسټډ ده انلیسټډ کې ملګرو تاسو کولی شئ چې یوازې ستاسو ویډیو په یوټیوب کې هلته پرته وي چې چا سره لینک کې هغه یې یوازې کتلی سئ او بله سوه پرایویټ پبلیک بخښنه غواړم بله سوه پبلیک دا ده چې هر چاته ښکاري که زه دلته اوس ډایرکټ کلیک وکړم نو پبلیک سو زما ویډیو او که چیرې زه سیټ از انسټنټ پریمیر باندې کلیک وکړم نو لاندې زه یو وخت ورته ټاکم چې زما ویډیو هم په هغه وخت باندې سي د دې فایده دا د ملګرو چې زما ویډیو اوس اپلوډ ده په یوټیوب کې پرته ده خو چاته نه راځي هغه وخت چې زه ورته وټاکم لازمي به دی په هغه یوټیوب دا ویډیو اپلوډ کیږي مطلب خلکو ته به ښکاري د هغه لپاره زه کولی شم چې 5 ویډیوګانې 10 ویډیوګانې په یو ځای یوټیوب ته اپلوډ کړم او هلته یې ښي هره ورځ چې زه ورته وټاکم په هغه ورځ به مخته خلکو ته ورکول کیږي نو تاریخ زه هم د نن تاریخ ورکوم نن 4 تاریخه دی تاسو دلته 4 تاریخه وټاکئ چې د هرې ورځې تاسو کولی شئ او 12 بجې نه غواړم چې دا نن مازدیګر خلکو ته ښکاره سي مازدیګر 6 بجې ملګرو نو زموږ په 6 بجې باندې دا ویډیو اپلوډ کیږي ټایم زون هم زه دلته ټاکم نو همدغه لوکل ټایم زما خپل ټایم ده هم په دې باندې وام او په شیډول باندې کلیک کوم نو دا به هم په هغه وخت باندې ریلیز شي مطلب خلکو ته به ښکاره سي خو فلحال اوس زه چې ورکوم دا انسټنټ پریمیر ایسته کوم ډایرکټ اوس دستې اپلوډ کوم اوس چې دی زما 4 بجې ته تقریبا دا ویډیو اپلوډ کیږي
نو غواړم چې دا 4 بجو ته اپلوډ شي او دغه تر ټولو ښه ټیم زما له نظره اوس زما د ویډیو لپاره ده. نو په پبلش باندې کلیک کوم. چې کله زه په پبلش باندې کلیک وکړم لږ وخت صبر کوم نو بیا به کوم چې زما ویډیو پر اپلوډ سي تر هغه پورې به زه لږ صبر وکړم. نو همدومره دا وه یوه ساده خو ګټوره طریقه چې څنګه ویډیو اپلوډ کړئ. 3 تمنیلونه یو ځای ورکړئ او د ای آی مرستې سره مسلکي بڼه ورکړئ. زه یم محمد عمر. دا ویډیو مې د څنګه یوټیوب چینل لپاره درته تیار کړې. لایک او سبسکرایب مه هیروئ او له نورو ملګرو سره ویډیو لازمي شریکه کړئ. نورې مهمې طریقې به په راتلونکي ویډیو کې درته وښایم. د الله په امان. یو جهان مننه.